سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په IPL سیالیو کې د امپیک لوبغاړي رول څه دی، د دې په اړه لنډ تازه معلومات درکوم. د ډیری دوستانو دا غوښتنه او پوښتنه چې د امپیک لوبغاړي په اړه معلومات درکوم. امپیک لوبغاړي په دغه لوبو کې څه رول لوبوي، د دې په اړه لنډ تازه معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. سږکال په IPL سیالیو کې ځینې نوي حصول پلي کېږي چې له هغې له جملې په نو بال او وایډ بال په سر د لوبسار پرېکړه ننګونه روي واخیستل. له ټاس وروسته لوبډله انتخابول امپیک پلیر یا لوبغاړی دی. په دغه سیالیو کې د نوي حصولو پلي کولو سره IPL لیګ نور هم خوندور شوی دی. امپیک پلیر یا لوبغاړي خو دې سیالیو ته جلا رنګ او خوند ورکړی. زه غواړم چې دلته د امپیک پلیر د رول په اړه درته وغږیږم. سږکال په IPL سیالیو کې کله چې ټاس واچول سي، له هغه وروسته د یوې لوبډلې لخوا د شرایطو مطابق 11 کسیزه لوبډله انتخابیږي. یعنی که لومړی بالینګ کوي بالینګ ته، او که بیټینګ کوي بیټینګ ته په کتو او پیچ ته په کتو مناسبه لوبډله انتخابیږي. له 11 کسیزه لوبډلې سره لوبډله 4 سبسټیټیوټ یا متبادل امپیک لوبغاړو نومونه هم اعلانیږي. یعنی له دې 4 متبادل یا امپیک لوبغاړو یو تن د 12م لوبغاړي په توګه لوبول کیږي. د مثال په ډول کله چې یوه لوبډله د 11 لوبغاړو سره ډګر ساتنې ته کښته سي، نو بیا چې کله توپخنې ته راځي، نو دوی کولی سي چې د یوه توپ اچوونکي پر ځای 12م لوبغاړی توپخنې ته راکښته کړي. همداسې که چیرې یوه لوبډله لومړی توپخنه وکړي، نو دویمې پاڼۍ کې توپ اچونې ته 12م لوبغاړی راکښته کیدای سي. لنډه دا چې له 4 امپیک لوبغاړو د شرایطو مطابق یو تن د 12م لوبغاړي په توګه راکښته کیږي. په لوبه کې 12 تنه برخه اخلي. کم لوبغاړي چې کښېنول سو، د هغه پر ځای امپیک لوبغاړی راغی، نو د هغه رول ختم سو او د لوبډلمشر پر ځای امپیک لوبغاړی نشي راتللی. اوس راځم دې ته چې د امپیک لوبغاړي رول د بهرني لوبغاړو لپاره څنګه کارول کیږي. کله چې یوه لوبډله توپخنه وکړي او 4 بهرني لوبغاړي ولوبوي، نو بیا امپیک لوبغاړي بل بهرني لوبغاړي نشي کیدای. که 3 یا اخیستي وي، بیا 4م لوبغاړي لوبولی سي. د امپیک لوبغاړي د کارولو ځایونه عبارت دي: د لومړۍ پاڼۍ له لومړي اور ترسره کېدو وروسته، د دویمې پاڼۍ په پیل کې، او همدغه راز د دویمې پاڼۍ پر مهال د یوه لوبغاړي د سوځېدلو وروسته کارول کیږي، چې لوبسار د انګلیسي توري X اشاره کوي او امپیک لوبغاړی اعلانیږي. دا و د امپیک پلیر د رول په اړه باندې لنډ پوره معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل میډیا در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.